د ژوند تر ټولو لویه تېروتنه دا ده چې فکر وکړې وخت دې ډېر دی، خو په حقیقت کې د ژوند ساعت هیڅ کله شاته نه ګرځي. نن چې څوک ستا په ژوند کې دي، ښایي سبا یوازې یادونه در په برخه وي. د مور او پلار غېږه، د ملګرو خندا، د خپلوانو مینه، دا ټول د وخت په تېرېدو سره ورکېږي. له همدې امله د زړه خبره اوس وکړه، د مینې لاس اوس ونیسه، د بخښنې کلمه اوس ووایه او د شکرانه دعا اوس ادا کړه، ځکه سبا نه یوازې نامعلومه ده، بلکې کیدای شي هیڅکله را نه شي. ژوند د انتظار لوبه نه ده، دا د اوس لمحه ده چې که ضایع کړې هیڅکله نه راګرځي. یا الله جل جلاله زموږ زړونه روښانه کړه، زموږ نیتونه پاک کړه او زموږ ژوند ستا د خوښۍ لاره وګرځوه. که دا پیغام دې زړه ته ولګېد نو دوا او درمان چینل سبسکرایب کړه، ترڅو د نورو زړه راښکونکو اسلامي پیغامونه هم درته راورسوو.